بس قدرمنو لیدونکو د فتوشاپ دغه درسي لړۍ ته درنو لیدونکو په ننني مبحث کې راځم په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو د یو تصویر یا د یو شخص د مخ هغه کوم تور دانې چې وي طبیعي یا هم بعضې غیر طبیعي هغه څنګه حذفولی شو. نو د دغه چارې دپاره قدرمنو لیدونکو راځو دغه اپشن باندې کلیک کوو. عموما په دغه شکل کې وي یا په دغه شکل کې وي. په دې باندې چې کله موږ او تاسو کلیک وکړو دلته موږ او تاسو ته یو بل اپشن راکوي چې د سپورټ هیلینګ برش په نوم په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې کلیک وکړ دا مو په یاد وي چې تاسو دغلته سمپل آل لیرز دا باید غیر فعال وي دغه ټیک مارک او د برش اندازه تاسو کولی شئ چې په خپل خوښه انتخاب کړئ وړوکی او کوچنی کړئ او راشئ په همغه خپل تصویر باندې که لږ څه زه یې هارډنس را کم کړم برش سایز هم تاسو کنټرولولی شئ هارډنس هم کولی شئ لږ څه کم کړو دا به بند کړم راشئ په همغه دانو باندې فقط یو کلیک وکړئ یا هم تورې کړئ داسې وګورئ زموږ ستاسو دغسې څومره چې وي مثلا په هغې غوږ کې متوجه شئ کلیک وکړئ یا هم پرې دغه برش ښکته او پورته کړئ تاسو کولی شئ چې دغه پاک کړئ مثلا دغسې ډېر په اسانۍ سره که چیرې د برش سایز ډېر لوی کړئ بیا یو څه ستونزې ایجادوي ممکن ټول فیس تغییر کړي مثلا بعضې خالونه یا بعضې نور داسې حالتونه وي مثلا راځو لږ څه ښکته دغسې کوم خالونه چې وي تاسو کولی شئ چې هغې نه په استفادې دغسې دغه چاره ترسره کړئ مثلا دغلته یا دغلته تاسو کولی شئ چې دغه چارې په ډېر ښه شکل سره ترسره کړئ که چیرې د تصویر پخواني حالت ته وګورئ او اوسني ته نو ډېر غوره فکر راغی. راځو قدرمنو لیدونکو همدغه چاره په یو بل تصویر کې زه تاسو ته ترسره کوم مثلا څنګه کولی شو خپل پخواني تصاویر چې خراب شوي وي یا هم کیفیت یې کم شوی وي څنګه هغې ته غوروالي وبښو نو د دغې کار دپاره قدرمنو لیدونکو راځو بیا هم د سپورټ هیلینګ څخه په استفادې د برش سایز کوچنی کوو او هارډنس یې هم لږ څه زه ښکته کوم سایز د برش هم صحیح ده خو د ځل تاسو یو کار باید دا وکړئ چې زه یو کاپي اخلم د خپل لیر څخه او بل دغه سمپل آل لیر چې مخکې په تصویر کې ما تاسو ته ویلي چې دا باید غیر فعال اوس باید فعال شي. اوس راځو همدغسې مثلا دغه برخه کې دغه تصویر کې چې کوم حالت رامنځته شوی په دې باندې د دغه کاږمه تاسو وګورئ همدغسې په ترتیب سره تاسو کولی شئ چې خپل د تصاویرو هغه کیفیت ښه کړئ. یو څه چې په یاد وي قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو په تېرو لیکچرونو کې یو درس ولوسته دغه چاره هم د هماغه لیکچر څخه په استفادې موږ او تاسو ته ترسره کېږي او موږ او تاسو کولی شو چې د هغې نه په استفادې دغسې نور چارې هم ترسره کړو او خپل د پروژو کیفیت ښه کړو. نو زه دغه بشپړومه تقریبا تاسو وګورئ کیفیت یې ښه شو که چیرې زه راشم اوس دغه لیر زه آف کړم تاسو وګورئ دا زموږ او ستاسو پخوانی تصویر و دا هم اوسنی دغسې موږ او تاسو دغه کیفیت یې ډېر ښه کوي او ډېر ښه او مناسب شکل سره ترسره کېږي. نو قدرمنو لیدونکو دا زموږ او ستاسو ننني مبحث له تاسو څخه ډېر په درنښت هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت